تا ولې ما پسې بد ویلې پرون؟ ما بد نه دی ویلي. در ښکاره یې کوم اوس چې تا ما پسې پرون څه ویلي دي؟ عبدالله چپ سه نور دا خبرې مه کوه ما پسې. په خدای اوس در ښکاره کوم. ښه سمه ده، د خدای په امان ته دې خوا ځه، زه به دې خوا لاړ شمه. ځکه ته ډېر بې شرمه انسان یې، هېڅ تا کې شرم نسته، هر څه ښکاره کوې. ښه جګړه مو کړې ده؟ و جګړه مو تاسو دا خړسترګی ګورئ چې تل د اشرف غني سره جنجال کوي او ما څو ځلې ورته ویلي دي. اشرف غني تا بیا له خیره شیطاني کړې ده؟ خود به مې کوله، څه ځکه نه کېنستې؟ تا ټول دا کارونه سم نه کول، نو ما ځکه شیطاني وکړه. راځئ اوس بیرته په خلا شو. خود به په خلا کېږو که نه، څه وکړو؟ غلی شه، خانده مه، شرم ده، ما هم شرمه. د څو ځلې ما ته د شرم خبرې کړې دي او ما سره یې جنجالونه کړي دي. دا ګوري د جهاد په ټیم کې د چرګو غل و. زیمنه دا خبره مه کوه، شرم خبر ده که نه. راځه چې خارج ته لاړ شو. هغه نفري زما نفري ده، ګوره ښه ګوره څه ورته ونه وایه. نه دغه د زما نفري هم راغله. ته راځه چې خپل شکل ورته ښکاره کړو. څومره ښکلی، څومره ښه، څوک یې خوښ کړه؟ وا زه یې خوښ کړمه، څومره ښه، څومره ښایسته. غلی شه وړکیه، زه یې هم خوښ کړی یم. کېنه ته مړه، ته څه کوې؟ تا کې خو ذره دومره عقل هم نشته. په تا کې خو ولاکه دومره عقل شته. ځه سمه ده، نور ځو له خیره، د خدای په امان. ته دې خوا لاړ شه، زه به دې خوا لاړ شمه. که ویډیو مو خوښه شوی نو راسره لایک او شیر یې کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو زموږ چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.